بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو یو ځل بیا درته هرکلی وایم. نن زموږ د سل کامن او پی ډي کیسز نه دریم نمبر او پی ډي کیس دی، هغې ته موږ وایو ډینګي فیور. So, from the 100 most common case of OPD, today our lecture is about dengue fever. Dengue fever یا dengue virus څه شی دی، څنګه رامنځته کیږي، کم علائم لري، انسان باندې کم مشکلات، کم تکلیفونه، کم ساین او سیمټمز رامنځته کیږي او بدن ته څنګه انتقالیږي، دې په اړه موږ خبرې کوو. تر ټولو ضرور د معمول په اساس لکه څنګه چې هره ورځ موږ د هر یو ډیزیز یا هر یو دغه دپاره موږ څه کوو، کلینیکل کیس موږ ډسکس کوو چې آیا موږ زموږ او پی ډي ته به ډاکټر مریض څنګه ډاکټر ته حاضرېږي، کوم ساین او سیمټمز به وي. د هغې د جملې څخه first we have a clinical scenario that how the dengue fever یا the person who is affected with the dengue virus how he will present into our clinic or OPD. So the first clinical scenario is a 28-year-old man arrives at the clinic with high fever. په دې کې هم موږ سره high grade fever تیزې تبې سره شامل شو. and severe headache. دا ډاکټر صاحبانو دا په یاد ساتئ چې دې مریض ته چې دی severe headache هم دی. صحیح ده؟ severe headache ترڅنګ د دې مریض ته چې دی موږ سره چې هم کېدلی شي د دې severe headache ترڅنګ د دې مریض ته موږ سره retroorbital pain. retroorbital pain معنا دا ده چې د سترګې لاندې ورته هم څه کېدلی شي، درد ورته کېدلی شي. بل موږ سره muscle pain، عضلې درد کې، صحیح ده، ټول بدن یې درد کې، یا body ache به موږ سره موجود وي، نازیا زړه بدوالی به موجود وي، and red rash. او همدارنګه به هغې په بدن باندې به چې ریش به موجود وي موږ سره، صحیح ده، یو سپاټ به پرې راوځي. spreading across his arms. دغه کم ریش چې دی موږ سره، دا کم ریش چې په بدن راووته دا به څه کېږي، across his arms، ټول بدن په ټولو برخو باندې به څه کېږي، هغه سپریډ کېږي. in chest او همدارنګه په سینه باندې موجود دی. the doctor suspects the dengue fever. تا ته کلینیکل کیس کې وایي چې سسپیشن شوی دی، یعنې ډاکټر پې څه دی، شکي شوی دی، ډاکټر پې شکي شوی دی چې آیا دا موږ سره څه دی، almost دا موږ سره dengue fever دی. after learning the recently returned from a mosquito dense area. هغه وخت سسپیشن یې پې وشو چې دا ایریا څنګه ده موږ سره، دا د هغې ایریا نه موږ سره راغلی کوم ځای کې چې ډینګي وایرس زیات دی. فار ایګزامپل زموږ سره دلته په جلال آباد ښار کې کچهګړۍ یو ساحه ده، صحیح ده، یو څه وخت مخکې هلته ډینګي کیسز دومره زیات ول چې ټوله کچهګړۍ غالبا نیولې وه، صحیح ده. نو که یو کس سره ساین او سیمټمز داسې و چې هغه بدن درد کوه، هغه باندې تبه راتله او هغه سردرد ډېر زیات، سردرد کې بیا خاصتا هغه د ریټرو اوربیټل د سترګو لاندې دا ځایونه چې دلته درد ډېر زیات، او هغه د مثال د ځای نه راغلی چې هلته ډینګي فیور زیات و. فار ایګزامپل ما ورته کچهګړۍ مثال درک. نو مطلب دا دی چې دې وخت کې سسپیشن زموږ کوم خوا ته ځي چې یاره دلته هم ډینګي زیاته ده، نو دا ماشي چې دلته ټک ورکړي. ان بلډ ټیسټ کنفرم لو پلیټلیټ کاونټس. ډاکټر صاحب ډېر زیات امپورټنټ خبره ده چې بلډ کاونټ چې کله مونږ وګورو نو د دې کس پلیټلیټس چې دی مونږ سره څه وي، لو پلیټلیټس. دې پلیټلیټس څه وي مونږ سره، کم وي. ښه، صحیح ده، پلیټلیټس لیول مونږ سره څه وي، کم وي. لو پلیټلیټس، پلیټلیټس لیول مونږ سره کم وي، ډېر زیات کم پلیټلیټس مونږ سره، صحیح ده. بل تر ټولو ضرور with the infection leading to his admission for a close monitoring. کله چې دې ته انفیکشن وشو نو چونکې چې پلیټلیټس مونږ سره کم شول نو په دې انسان باندې انیمیا وبخښئ ترومبوسایټوپینیا مونږ سره رامنځته کېږي، صحیح ده، انسان ترومبوسایټوپینیک شي نو د هغې بلیډینګ چانسز چې دی په بدن کې زیات شي، صحیح ده. سو لیډینګ ټو هیز اډمیشن فار ا کلوز مونیټرینګ. نو د دې بلیډینګ د وجې یا لو پلیټلیټس کاونټ د وجې هغه کس چې د کلوز مونیټرینګ مونږ باید وکړو، صحیح ده. بل همدارنګه هایډریشن تراپي، هغې ته مونږ باید څه وکړو، هایډریشن فلویډ لیول یې مونږ مینټین وساتو. ان سپورټیو کیر، او همدارنګه مونږ ورته څه وکړو، سپورټیو کیر یې مونږ وکړو تر څو مونږ سره پریوینټ د کمپلیکیشن، چې د کمپلیکیشن یې مخنیوی وکړو. څه معنا ډاکټر صاحبانو، سپورټیو کیر په یو خبرو په یاد وساتئ چې په وایرس کوم ډیزیز دی، وایرل انفیکشن، زیاتره موسټلی چې دی مونږ چیک او سپورټیو ټریټمنټ ورته ورکوو، صحیح ده. سپورټیو ټریټمنټ معنا دا ده مثال د بدن مایعات یې کمیږي ته مایعات ورته ورکه، په بدن باندې درد د پیناډول ورته ورکه، د هغه باندې تبه د پیناډول ورته ورکه، استفراق کې مثال انټي وومیټینګ ډرګز ورته ورکه چې د وومیټینګ ضد یا انټي ایمیټکس چې ورته وایي، صحیح ده. یا خېټه مثال خرابه ده ته ورته انټي ډایریل ډرګز ورته ورکه، صحیح ده. نو ټول چې دی اکارډینګ ټو د سیمټمز مونږ ورته ټریټمنټ کوو، صحیح ده. همدارنګه لاندې به مونږ سره انټروډکشن دی چې واټ از ډینګي فیور یا ډینګي وایرس.
نو ډاکټر صاحبان د انټروډکشن لپاره ډینګي فیور چونکې دا یو وایرس دی نو ډینګي فیور ته مونږه بون بریکینګ فیور هم یو صحیح ده دا هغه تبه ده چې په دې کې مونږ سره هډوکي داسې درد کوي لکه هډوکي چې ماتېږي نو ځکه ورته مونږ بون بریکینګ فیور هم یو ډاکټر صاحبانو انټروډکشن کې ډینګي فیور از ا وایرل انفیکشس ډیزیز دا یو وایرسي ډیزیز دی مونږ سره which is caused by a flavy virus دا یې کورنۍ ده چې د فلیوي وایرس د کورنۍ نه دی په دې ډینګي وایرس کې چې دی موږ سره سیروټایپس دي موږ سره سیده ډینګي وایرس سیروټایپ 1 to 4 دا څلور سیروټایپس دي موږ سره فردر سب ډیویژن دي د یو نه والا تر څلورو پورې it is transmitted primarily from human to human through the bites of infected mosquito ترانسمیشن چې په ذریعه کېږي د یو انسان نه بل انسان ته د ماسکیټو په واسطه باندې سیده ماسکیټو یو غوماشه دی دې غوماشې ته موږ یو ایډیز ایجپټي په یاد ولرئ ډاکټر صاحبانو Aedes aegypti is the most common mosquito which transmit the dengue virus. Aedes albicticus هم د موږ سره خو دا less common دی صحیح ده most common تاسو په څه په یاد وساتئ Aedes aegypti دا ته وایي which breeds in a standing water زیاتره د Aedes aegypti چې دی موږ سره دا کوم ولاړې اوبه چې دي په دې کې موږ سره پاتې کېږي ژوند دلته تېروي in collection of waters in containers او هغه ځایونو کې دغه کې چې کوم ځای کې موږ سره غټې غټې ټانکیګانې دا د اوبو ټانکۍ څه دي غټو بلډینګونو کې هاسټلو کې یا مثال ځای هغه ځای چې هلته اوبو مقدار زیات وي ټانکۍ په حیث کې هلته موږ سره د ډینګي کوم وایرس چې دی کوم چې د ایډیز ایجپټي غوماشې په واسطه انتقالېږي هلته پاتې کېږي واټر بیسډ ایر کولرز او هغه ایر کولرې چې دي په هغې کې موږ سره پاتې کېږي انټایر ډمپس آر ا ګډ انوایرمنټ فار د ویکټر ان لارج سیټیز او همدارنګه کوم دا ټایر ډمپس چې دي ټایرونو ځای مثال سټورونه ورته وایي یا دا کوم سرایګانې چې دي په دې ځایونو کې موږ سره هم پاتې دا ته وایي ډینګي وایرس از انډمیک ان ایشیا ایشیا چې دا ایشیا په دې کې موږ سره دا ډینګي وایرس چې دا انډمیک دی معنا په ډېرو ملکونو کې موږ سره خپور دی فار ایگزامپل تایلند کې پاکستان کې افغانستان کې ایسټرن ریجنز انډیا کې بنگلادیش کې او د پیسفیک افریقا اینډ امریکاس دا موږ سره مطلب دا دی چې کوم ځایونو کې موږ سره ډینګي وایرس زیات سپریډ شوی دی د کورس فالوز د 3 phases ډاکټر صاحب کله چې ډینګي وایرس د ایډیز ایجپټیز په واسطه باندې زموږ ستاسو بدن ته انتقال شو نو په انسان باندې طبعا 3 phases راځي صحیح ده 3 phases ډینګي وایرس چې کله په تا باندې شروع کېږي یو انسان باندې یا مریض باندې ډینګي وایرس راځي نو هغه د 3 phases څخه تېرېږي صحیح 3 phases دي اول فبرایل فیز دویم کریټیکل فیز او دریم ته مونږ ویو کنوالسنت یا ریکوري فیز سو دیر آر 3 course follows the 3 phases دا 3 phases نه مونږ سره دا کورس تیریږي so the first one is the febrile the second is the critical and the third one is the recovery یا convalescent phase in dengue hemorrhagic fever or dengue shock syndrome all the 3 stages can be observed ډاکټر صاحبانو dengue hemorrhagic fever یا dengue shock syndrome دا چې د نور دلته ډینګي وایرس چې د موږ سره کمپلیکیشن ده تنه ډینګي هیمریجیک ګور تاسو پوهیږئ کله وینه چې کله بهیږي بلیډینګ دي ته موږ هیمریج څنګه بهیږي ولې بهیږي د سره روان دي د باره کې موږ خبرې کوو بل چې د موږ سره ډینګي شاک سینډروم دی شاک تاسو ټول پیژنئ کله چې موږ سره پرفیوژن یا اکسیجن لیول موږ سره ډیکریز شو د پرسن ویل لیډ ټو د شاک کم باډي چې د موږ سره د هغې نیوټرینټس او ریکوایرمنټ پوره نه شو انسان شاک ته تللی شي هایپوټینشن فشار به ټیټ شي پلس به موږ سره کمزوري شي دا یې غټې علایم صحیح ده دا ته څه وایي کله چې انسان ډینګي هیمریجیک فیور یا ډینګي شاک سینډروم ته لاړه نو 3 وړه سټیجز په هغې کې کتلی شي هم انسان به فبرایل وي هم کریټیکل او کله کله ریکوري سټیج هم دا ته وایي in dengue fever critical phase is normally bypassed زیاتره په dengue fever کې چې دی دا critical phase چې دی په زیاترو مریضانو کې دا normally bypass کیږي صحیح ده نو critical phase په ډیرو کمو کسانو جو خبره ده هغه وخت چې کله ته د خپل باډي فلویډز او نارمل سپورټیو ټریټمنټ واخلي کني انسان زیاتره څه کوي خرابوي انکیوبیشن پیریډ چې د موږ سره 3 to 10 days after the mosquito bite انکیوبیشن پیریډ کې موږ مخکې خبره کوو انکیوبیشن پیریډ هغه پیریډ دی چې انسان ماشي ټک ورکه د ټک نه وروسته کمې ورځ باندې چې پې علایم راغلل نو دې ترمنځ چې کوم پیریډ دی دې ته موږ انکیوبیشن پیریډ ویو صحیح ده نو انکیوبیشن پیریډ د ډینګي وایرس څومره ورځې دی 3 نه واله تر 10 ورځو پورې صحیح ده معنا دا نن ډینګي وایرس چې دی تا ته ټک درکه یو مریض ته ټک ورکه نو سبا نه بل سبا 3 ورځو نه بعد نور سیمټمز په انسان راختلی شي ان تر 10 ورځو پورې صحیح ده 10 ورځو نه بعد بیا زیاتره موږ سره انسان سیمټمز نه دغه کېږي د هغې په مقابل کې امیونټي پیدا شي او ډینګي وایرس همداسې ډورمنټ پاتې شي یا مثال لیټن بدن کې پاتې شي صحیح دې نه وروسته بیا موږ سره کلینیکل فیچرز اف د ډینګي فیور دي
کلینیکل فیچر چې دی موږ سره لکه څنګه چې مخکې موږ ویل چې فیبرایل فیز دی موږ سره کریټیکل فیز دی موږ سره او بل ریکوري فیز دی. ډاکټر صاحبانو فیبرایل فیز ته موږ هم ډینګي ویداوټ وارنینګ ساينز موږ هم یو صرف موږ باندې فیبرایل فیز دی فیور دی په انسان باندې یا بدن باندې دردونه دي یا نور کوم سیمپټمز هغه پکې وي. اول duration of the febrile phase of the dengue fever usually last 2 to 7 days. زیاتره dengue fever کې موږ سره febrile phase چې کوم یو دی په کوم کې چې موږ سره په انسان تبه وي سر درد وي بدن باندې درد وي په هډوکو باندې درد وي نو دا موږ سره د 2 نه تر 2 ورځو پورې صحیح ده. کلینیکل فیچرز چې دي sudden onset of high grade fever په یاد ولرئ ډاکټر صاحب ته به خبر نه داسې رو رو سپایک په ډول باندې در سره لکه څنګه چې موږ مثال ملاریا یا ټایفاید کې ول چې رو رو به زیاتېږي په ډینګي کې زیاتره موږ سره sudden onset of high grade fever ته به موږ سره څه شي یو دم زیاته شي up to 104 فahrenheit or 40 سنټیګریډ پورې موږ سره هم څه کېږي ته به ختلی شي. بل یوازې د sudden onset of high grade fever نه دی دې سره خوا کې plus 2 of the following symptoms دې سره چې د دوه لاندې symptoms هم نور موجود sudden onset of high grade fever plus 2 of the following symptoms او د fever سره خوا کې دوه نه لاندې symptoms موږ سره موجود دي صحیح یا febrile phase indicates dengue fever. دا د څه وایي febrile phase خو شو sudden onset of high grade fever په بدن باندې یو دم تبه راوختله severe headache انسان سر درد ډېر زیات شو او تر ټولو کلاسیک سیمټم چې دی موږ سره او ساين هغه به موږ سره ریټرو اوربیټل پین زمونږ د سترګې چې دی خوښه د بچي شروع شي درد به شروع شي صحیح ده. نو کله چې ډاکټر صاحبان په انسان باندې یو دم تبه راغله سر درد ډیر زیاتو او سترګو درد صحیح ده نو دا موږ سره ډینګي ده. نو دلته موږ فیور چې د چیک کوو ډینګي وایرس ته موږ سسپیشن وړو. بل موږ سره سیویر ارترالجیا ډیر ضرور ده بدنونه به سخت درد کوي صحیح ده او مایالجیا عضلې هم ډیر درد کوي. نو تا ته څه وایي چې زیاتره مونږ ډینګي فیور ته یا ډینګي وایرس ته مونږ often it is referred to as a bone breaking fever دې ته مونږ چې ویو bone breaking fever مونږ ویو bone breaking fever دا وګورئ ډاکټر صاحبان یا break bone fever ورته مونږ ویو صحیح نه. نو ډینګي فیور ته مونږ چې ویو break bone fever دا ځکه چې کله مونږ سره تبه راشي په انسان باندې د هډوکي به ډېر زیات درد کوي دومره سخت درد کوي نو انسان چې دی مونږ ډینګي وایرس ته سسپیکټ کولی شو. د دې سره همدارنګه خوا کې بیا دې نه وروسته ماکیلوپیپیولر ریش مونږ سره په انسان باندې راوخیږي صحیح ده. میزلز لایک انزینتم مونږ سره اپیر شي. جنرالایز لیمفیډنوپاتی زمونږ لیمف نوډ چې دی پړسوب وشي. تاسو ته یو خبره بل تیر لیکچر کې ملیریا کې ما ویلو چې مونږ سره په ملیریا کې ریش او لیمفیډنوپاتی نه وي موجود. ډاکټر صاحبانو زیاتره په ډینګي فیور کې انسان چې د لیمف نوډز دا کوم لیمف نوډ چې دی موږ سره یا اکزیلري یا د بدن نورو برخو کې تاسو ته معلوم دي د هغې چې یو شي سویلینګ موږ سره موجود شي صحیح ده او په بدن باندې ریش یا سپاټ یا کوم مثال ټاپي چې دی دا په بدن باندې راوځي. تاسو ته ما دا خبره کړې وه په ملیریا کې چې په ملیریا کې فیور ته به موږ سره موجود وي های ګریډ خو په هغې کې موږ سره نه ریش او نه پکې لیمفیډنوپاتی. بیا وروسته موږ سره پازیټیو کیپیلري فریجیلیټي ټیسټ په فیبرایل فیز کې. What is positive capillary fragility test or a positive tourniquet test؟ دا چې شته وي positive tourniquet test دا هغه ټیسټ دی په دې کې مونږ د بي پي سیټ چې دی مونږ سره بي پي سیټ سپیګمومانومیټر دا مونږ راواخلو لاس ته چک ورته لاس ته دلته بند کړو مثال مونږ تر څو چې وکړو چې مونږ فشار وکړو دې نه چې کله مونږ تاو کړو د فشار دپاره انفلیټ دا بي پي کف چې دی مونږ چک کړو دا انفلیټ کړو صحیح ده. د دې بلډ پریشر چې دی مونږ کله ګورو نو بټوین د سیسټالیک او ډاسټالیک دپاره چې دی مونږ چک کوو د 15 منټو دپاره چې د بي پي سیټ مونږ انفلیټ کړو پرېږدو نو تا ته څه وایي So there will occur 10 petechia per 2 inches. په 2 inches area کې چې کوم دا تا بي پي کف لګولې دی په دې کې تاسو سره پیټیکیا سره سره داغونه برابر شي سي دا د ولې د وجې د وجې دا د ترومبوسایټوپینیا د وجې چې ځکه چې په ډینګي فیور کې چې د ترومبوسایټس یا موږ سره چې کوم پلیټلیټس دی هغه کمیږي. ډاکټر صاحبانو یو خبره بل یاد وساتئ چې په ډینګي کې موږ سره ډینګي کې دلته لیکم په ډینګي کې ډینګي په دې ډینګي کې چې دی موږ سره دا پلیټلیټس ولې کمیږي صحیح ده پی ایل ټي اټ مینس پلیټلیټ په ډینګي کې موږ سره پلیټلیټ کاونټ ولې ډیکریز کیږي د دې تر ټولو غټه وجه یو خو دا ده چې موږ سره د وایرس چې دی موږ سره دا بون میرو سپریشن کوي بون میرو سپریشن کې موږ سره د پلیټلیټس کاونټ ډیکریز شي بل موږ سره کنزمپشن کوي بل دا دی چې دا انفیکشس کوم پلیټلیټس چې دی موږ سره د پروډکشن ډیکریز شي صحیح ده او تر ټولو ضرور موږ سره بون کمپریشن وکړي
صحیح. نو دغه دوه میجر میکانیزم دی چې کوم په ذریعه باندې موږ سره ډینګي وایرس کې پلیټلیټ کاونټس ډیکریز کیږي. همدارنګه موږ سره where children are usually asymptomatic. ماشومان چې دی په دې فبرایل فیز کې زیاتره اسیمپټوماټیک وي، ډینګي پې همداسې تېرېږي. بل درته وایي ډینګي وایرس وذ وارنینګ ساین. کله چې ډینګي وایرس کې موږ سره وارنینګ ساین رامنځته شو، so it means that the person goes into the critical phase. نو ډاکټر صاحب مونږ ویلي چې کوم فبرایل فیز دی موږ سره هغه د 2 نه واله تر 2 ورځو پورې دی. که دې ټیم کې چېرې تا مثال انټي پایریټکس وخوړل، د تبې ضد دوا دې وخوړله، پیناډال ته وخوړل، پرسټمول دې وخوړل مثال د خبرې، همدارنګه انسیډ ایبوپروفین دې استعمال کړی، یا تا خیر ایبوپروفین چې دی هغه وروسته راځي مونږ بیا ویو انسیډ زیاتره نه ورکوه، ولې نه ورکوه وروسته خبر راځي. خو په هر حال کله مثال تا ورته ملټي ویټامینز د استعمال کړه، اپیټایزر د استعمال کړه، یا سپونجینګ دی وکړه مثال د فیور دپاره، باډي فلویډز یې مینټین وساتل، نو زیاتره انسان چې د کریټیکل فیز ته نه ځي. د دې نه وروسته بیا مونږ چیک کړو ډاکټر صاحبانو، کله چې انسان ډینګي وایرس نو فبرایل فیز نه تیر شو، نو انسان کوم یو ته ځي؟ کریټیکل فیز ته ځي. په دې کریټیکل فیز کې تا ته ویې انکریز د ریسک اف کلینیکل ډیټروریشن. انسان چې د کلینیکلی خراب شي that occurs 3 to 7 days after the symptom onset. کله چې د مونږ سره څه وشي، کله وی دا د سیمټمز چې 3 ورځې نه مونږ سره جریان ولري، نو انسان کریټیکل فیز ته ځي. یا د دې فیور په منځ کې انسان کریټیکل فیز ته ځي، یا فیور ختم شوی بیا کریټیکل فیز پې شروع شي. نو تا ته وایي at risk population associated with severe disease, individual with a history of previous dengue infection, infants. کم خلک دي، کم پاپولیشن دی چې هغه موږ سره د سیویر ډیزیز یا کریټیکل فیز ته ځي. اول individuals with a history of previous dengue، کله چې یو کس مخکې ډینګي وایرس تیر کړي، ماشومانو کې کریټیکل فیز چانسز ډیر زیات دي. ایکسټریم ایج، کله چې ډیر عمر وي. پهلوانانو کې اوبیسیټي، کله هغه کس چې هغه موږ سره ویټ زیات. پریګنینسي په زنانو کې ډینګي وایرس ډیر خطر وي. او پیشنټس وذ سیویر کوموربیډیټیز، لکه یو کس دی هغه موږ سره الریډي کرونیک ډیزیز لري، ډایبیټیز ملایټس لري، هایپرټنشن لري، رینل امپیرمنټس لري، هیمولیټیک ډیزیز لري. په دې خلکو کې مونږ سره بیا ډینګي وایرس چیک کیږي، زیاتره په دوی کې ډینګي وایرس کریټیکل فیز ته ځي. دا ولې د موست کامن کاز، تر ټولو کامن کاز یا غټه وجه دا ده چې دا ډینګي وایرس کې الریډي مونږ سره یو خو دا دی چې دا کرونیک ډیزیز دی، د دوی امیونټي الریډي مونږ سره کمزوري شوې ده. صحیح ده، کوم امیون سیستم چې د هغه مونږ سره کمزوري شوی، نو دا ډینګي وایرس چې د فردر زموږ امیونټي کمزوري کوي، پلیټلیټس در سره کمزوري کوي، ډبلیو بي سي کاونټ در سره ډیکریز کی، نو انسان چې د کریټیکل فیز ته لاړ شي. کریټیکل فیز کې چې ډاکټر صاحبان، کریټیکل فیز کې مونږ مخکې ویلي کله مونږ سره فبرایل فیز په انسان باندې تبه می، سر درد می دا موجودي. خو ډاکټر صاحبانو په یاد ولرئ، کله چې یو انسان هغه ډینګي فیور یا ډینګي وایرس لري، په بدن باندې تبه وي، سر درد ولري، سترګې خوشاینې درد کوي، صحیح ده، او هډوکي درد کوي، او هغه سره خوا کې به دې انسان باندې ابډومینل پین، خېټې درد شروع وکړه، پرزسټینګ وومیټینګ، یو دم استفراق شروع وکړه، بار استفراق کوي، لیترجین، ریسټلسنس، ستړی کېده، هیپاټومیګلي، لیور چې دی غټ شو، او ساينز اف کلینیکل فلویډ اکومولیشن اور پلازما لیکیج، او یا په بدن کې څه وشو؟ فلویډ اکومولیشن وشو. فار ایگزامپل لکه پلیورل افیوژن وشو. صحیح ده، پلیورل افیوژن معنا کوم چې موږ سره پلیورل کیویټي دی خواته ایکسترا یا ابنورمال فلویډز موږ سره اکومولیټ شي. یا اسایټیس به راغله، اسایټیس موږ سره ابډومینل ډیسټنشن وشي ډیو ټو د فلویډ اکومولیشن. نو دا هغه سټیج دی موږ سره چې انسان کریټیکل فیز ته تللی. د فلویډ اکومولیشن یا پلازما لیکیج چې دی دا ولې کیږي؟ دا څنګه کیږي چې دلته موږ سره څه وشي؟ پرمیبیلیټي موږ سره انکریز شي. صحیح ده، پرمیبیلیټي موږ سره انکریز شي، د فلویډ چې دی موږ سره ایکسترا سیلولر فلویډ ته لیکیج کاز شي، نو انسان په بدن کې څه وشي؟ دا پلیورل افیوژن رامنځته شي یا اسایټیس، د هغه خېټه وپړسېږي. بل چې دی موږ سره په کریټیکل فیز کې هیمریجیک مینیفیسټیشنز وشي. نو چې انسان کریټیکل فیز ته لاړ، نو طبعا ما درته ویلي مخکې چې د انسان څه وشي؟ پلیټلیټس کاونټس موږ سره ډیکریز شي. د پلیټلیټس کاونټ د ډیکریز کېدو سره په بدن باندې پیټیکیا راوخیږي، اپسټاکسس سږمونه وینې را روانې شي، جنجایول یا میوکوزل بلیډینګ، همدارنګه چې د خولې او د سږمونه چې را روان شي، وینې ترې را روان شي. کله چې ته سی بي سي ټیسټ ورته وکړې، نو چونکې هیمولیسیس موجوده، نو طبعا هیماټوکریټ لیول تا سره څه دی؟ انکریز شوی دی. هیماټوکریټ لیول به د انکریز وي. ډاکټر صاحب دا په یاد ولرئ، تا سره په دې کې په ډینګي کې چې دی موږ سره دا کم هیماټوکریټ چې دی، د دې لیول به در سره شي، د دې لیول به انکریزي. صحیح ده، د دې لیول به انکریزي در سره. خو په خوا کې پلس دې سره به دا هم په یاد وساتئ چې هیماټوکریټ لیول انکریز دی، خو د پلیټلیټس لیول موږ سره پی ایل ټي، دا پی ایل ټي چې دی موږ سره چې دی پلیټلیټس دا موږ سره ډیکریز. صحیح ده،
نو د چی لیول د هیماتوکریټ لیول به انکریز او د پلیټلیټس لیول به موږ سره ډیکریز. سمه ده. بیا چې دی موږ سره کلینیکل فیچرز اف ډینګي هیمریجیک فیور. ډاکټر صاحبانو په همدې کریټیکل فیز کې موږ سره کمپلیکیشن ریممبر د موست کامن یا د موست لیدل کمپلیکیشن اف ډینګي فیور چې دی موږ سره د ډینګي وایرس دوه کامن چې دی موږ سره کمپلیکیشن دي. یو ته مونږه ډینګي هیمریجیک فیور ویو، انسان باندې تبه هم موجودي خو وینه پرې راماته شي. ولې وینه راماتېږي؟ ځکه د هغې پلیټلیټس کاونټ موږ سره ډیکریز کېږي. او دویم چې دی موږ سره ډینګي شاک سینډروم دی. شاک رامنځته شاک ولې رامنځته کېږي؟ چې هلته موږ سره فلویډز لیکېج وشي او انسان چې دی ډیهایډریشن ته لاړ شي. کله چې د بدن فلویډز کم شول نو انسان چیرته ځي؟ و شاک ته ځي. کوم رقم شاک ته؟ یو پکې هایپووالیمیک شاک هم کېدلی شي او بل پکې سپټیک شاک هم رامنځته کېدلی شي. تا ته وایي ډینګي هیمریجیک شاک typically occurs as a result of antibody dependent reaction. زیاتره دا ډینګي هیمریجیک شاک چې دی موږ سره دا انټي dependent reactions د وجې موږ سره کېږي. صحیح ده. in patients who are reinfected with different serotype. زیاتره دا هغو خلکو کېږي چې دا انفیکشن د ډینګي وایرس په بار راځي او د دې مختلف سیروټایپ په بدن کې موجود دي. موږ سره صحیح ده. generally develops as the initial fever subsides. هغه وخت کله موږ سره دغه کېږي چې یو ځل د تبې اټیک کړی دی، صحیح ده، موږ باندې دا فیور تېر شوی دی، خو هغه وخت کې کېږي چې دا فیور نور سبسایډ کېږي، دا تبه ختمېږي او د هغې سره خوا کې په بدن باندې چې وینه راماتېږي. صحیح ده. هیمراجیک فیور کې چې وینه په کوم ځایونو راماتېږي؟ وینه چې دی مثال زمونږ چې کېږي میوکوزل بلیډینګ یا جنجایول بلیډینګ یا د سږمو نه وینه راځي یا په بدن باندې چې دی راماتېږي. صحیح ده. یا لاندې چې دی جي آی ټي کې بلیډینګ وشي په خېټه کې. صحیح ده. With the period of clinical significant plasma leakage usually lasts between 40 تر 48 ساعتو پورې موږ سره چې کېږي. The period of clinical significant plasma leakage په دې پیریډ کې موږ سره کېږي. صحیح ده. clinical features کې موږ چې یو where temperature changes ranges from hypothermia to a second spike in fever. کله کله د انسان فیور تبه چې دی هغه په ډینګ هیمراجیک فیور کې ټیټه شي، ډاون شي. صحیح ده. to a second spike in a fever او بیا چې د دویم سپایک پکې را شروع شي. evidence of severe hemorrhagic manifestation نو چې به وشي هیمراجیک وینه به راماته شي، هیمریج به روانې د بدن نه. لکه منیفیسټیشن د هیمراجیک منیفیسټیشن چې دی هغه بدن باندې چې دی موږ سره پیټیکیا رامنځته شي، ایکایموسیس به رامنځته شي، پرپره به راپیدا شي، هیماټیمیسیس په ډکو میتیزو کې به وینه راماته شي او همدارنګه به میلینا. صحیح ده. او ډکو میتیزو کې به مینې او په استفراق کې بدن باندې چې شي وینه به پکې استفراق کې به وینه راشي او په ډکو میتیزو کې به د انسان نه وینه ځي. اور ا پوزیټیو ټورنیکی ټیسټ او همدارنګه مخکې مې درته ویلې چې دا کله ته بي پي کف چې دی ورته لاس ته بند کړي نو په هغې ځای کې چې کله انفلیټ لږ فشار ورکړي په بدن باندې به ټاکې پاتې شي. دا ټول د چی د وجې کېږي ډاکټر صاحب؟ تا ته لیکلي تا ته بدن باندې چې پیټیکیا راوځي، ایکایموسیس کېږي، پرپره کېږي، یا په استفراق کې وینه راځي یا په ډکو میتیزو کې وینه راځي، د دې ټولو کاز چې دی یو کاز دی هغې ته مونږ ویو هغه کاز ته مونږ ویو ډیو ټو ترومبوسایټوپینیا. ځکه پلیټلیټ په ډینګي وایرس کې چې دی موږ سره د پلیټلیټس کاونټ چې شي ډیکریز شي، پلیټلیټس کاونټ موږ سره چې شي ډیکریز شي، پلیټلیټ کاونټ لیس دین 1 لک. خو یو خبره په یاد ولرئ ډاکټر صاحبانو، زیاتره پلیټلیټس کاونټ چې کله موږ سره 50,000 نه کم شي، څونه 50,000 نه، صحیح ده، 50 کیمل ته ولیک، نو بیا په انسان باندې زیاتره موږ سره چې شي دا کم کمپلیکیشن چې دی یا هیمریج او دا پیرامات شي. صحیح ده. بل تا ته وایي چې سیویر ارګن انوالومنت کله کله چې دی په دې ډینګ هیمراجیک فیور کې ارګن انوالومنت کېږي، هیپاټومیګلي، لیور فیلر، امپیرډ کانشسنس، کنفیوژن وشي او جي سی اس سکور موږ سره چې شي کم شي. صحیح ده. بل ساينز اف کلینیکل فلوید اکومولیشن لکه څنګه چې مخکې ویل چې پلیورال افیوژن را پیدا شي، اسایټس را پیدا شي، ابډومینل پین او ریسپیریټري ډیسټریس موږ سره را پیدا شي. نو ریسپیریټري ډیسټریس ولې کېږي ډاکټر صاحبانو؟ ریسپیریټري ډیسټریس ځکه کېږي چې موږ سره کله پلیورال افیوژن رامنځته شو نو زما او ستا لنګز چې دی هغه کمپریس شو، چې کمپریس شو د هغې کومه ایکسپینشن دغه چې ده فنکشن چې دی موږ سره لنګ څنګه ایکسپینډ کېږي یا د هغې الاستیسیټي چې ده موږ سره هغه څه کېږي له منځه ځي، نو لنګز داسې رابند شي نو هغې ایکسپینشن صحیح نه کېږي. صحیح ده. ولې نه کېږي؟ ځکه پلیوره خواشاته اوبه دي، نو چې اوبه موجود دي نو زموږ په بدن باندې به ریسپیریټري ډیسټریس راشي، شارټنس اف بریث، ډسپنی او دا به موږ ته راپیدا شي. د ایمرجنسي ته انسان دي. دویم نمبر موست کامن چې دی موږ سره هغې ته موږ ویو کلینیکل فیچرز اف ډینګي شاک سینډروم. په بدن باندې چې وشي شاک رامنځته شي، شاک. صحیح ده. شاک ولې کېږي؟ تا ته ویو ډینګي شاک سینډروم چې دی هز آل د کریټیکل کرایټیریا اف ډینګي هیمراجیک فیور. تا ته وایي په ډینګي شاک سینډروم کې یو خو دا دی چې د ډینګي هیمراجیک فیور کې چې کوم موږ فیچرز ویل دا هم موږ سره موجود دي، پلس ا سرکولیټر فیلر. او بل زما ستا به چې وشي کوم سرکولیشن چې دی کومه بلډ فلو چې ده په دې کې به هم چې رامنځته شي فیلر رامنځته شي.
نو معنا دا ده هغه علایم چې په ډینګي هیمریجیک فیور کې موجود دي دا به موجود دي صحیح ده او ورسره خوا کې به بل ورسره به چې دی زمونږ سرکولیټر فیلر کوم چې زمونږ کارډیاک سیستم دی په هغې کې به هم فیلر رامنځته شي. د هغې د جملې څخه اول په ډینګي شاک سینډروم کې مونږ سره ریپډ اینډ ویک پلس به مونږ سره موجود دي صحیح ده اینډ نیرو پلس پریشر زمونږ کوم پلس چې دی هغه به مونږ سره چې وي نیرو به د هغې ریتم او ریټ کې به مونږ سره فرق راغلی. بل ایج سپیسیفیک هایپوټنشن زمونږ بلډ پریشر به ډېر زیات ډیکریز صحیح ده بي پي به هم ډیکریز اینډ کولډ کلیم سکن اینډ ریسټلسنس لکه څنګه چې کله د زمونږ ستاسو بدن چې دی وارم ساتل کېږي یا د سور او سپین ساتل کېږي دې وجه دا ده چې زموږ ستاسو په بدن کې بلډ فلو مینټین نو کله چې بلډ فلو مینټین وي نو د هغې سره ځکه کول سکن چې دی موږ سره کول نه پاتې کېږي ګرم وارم پاتې نو کله چې شاک راغی بلډ سپلای ډیکریز شوه نو بدن چې شي کولډ کلیم سکن اینډ ریسټلسنس او بدن کې ستړیا رامنځته شي. د دې نه وروسته ډاکټر صاحب که چېرته څوک پاتې شو صحیح ده د ډینګي هیمریجیک فیور نه څوک ژوندی پاتې شو یا د ډینګي شاک سینډروم نه څوک پاتې شو دا کریټیکل کیسز زیاتره چې د مورټیلیټي ریټ یا د مرګ کچه زیاته ده. خو که چېرته یو کس ژوندی پاتې شو نو بیا موږ سره ریکوري فیز شروع شي صحیح ده نو تا ته څه وایي په ریکوري فیز کې when the patient who survived the 24 to 48 hours of critical period تا ته وایي کله چې د دې critical period کې موږ ویل چې ډینګي هیمریجیک سینډروم دی موږ سره او ډینګي هیمریجیک فیور دی موږ سره او ډینګي شاک سینډروم دی کله چې د دې پیریډ نه انسان بچ شو 40 تر 48 ساعتو پورې مبارزه وکړه مقابله یې وکړه صحیح ده انسان د مونیټر که په ټایم دی ورته ټریټمنټ فلویډز دی ورته وخېجول هغې کوم بلیډینګ چې دی هغې ته پلیټلیټس ته وخېجول ټرانسفیوژن دی ورته وکړه نو تا ته وایي چې د دې نه وروسته بیا موږ سره ریکوري فیز شروع شي انسان بیرته نارمل حالت ته راوځي. څنګه شروع کېږي it begins to be observed the extravasated leakage دا کوم فلویډز چې بهر اکستراواسکولر سپیس ته تلي هغه بیرته هغې ابزوربشن وشي صحیح ده. نو the following may be observed during this period په دې پیریډ کې موږ سره څه کېږي patient will report sense of improved well-being مریض به ووایي چې ولا ډاکټر صاحب زه ښه شوی یم return of appetite اشتیا به بیرته راجوړه شي urine output تشې میتیازې به بیرته برابر شي hemodynamic status به stabilize شي vital signs لکه موږ سره respiratory rate دی موږ سره همدارنګه نو په وایټل کوم ساينس چې دی په هغې کې موږ سره ریسپیریټري ریټ موږ ګورو بلډ پریشر موږ ګورو پلس ریټ موږ ګورو او بل چې د اکسیجن سچوریشن کله چې دا څلور واړه هغه وایټل ساينس موږ سره سټیبل شو انسان ریکوري فیز ته روان دا د پلس په بیرته وایټ شي موږ سره ریټ او ریتم به نارمل ته راشي سټرونګ پالپیبل پلس کله چې ته دا پلس پالپیټ کې پالپیشن به کېږي hematocrit level به بیرته نارمل ته راشي صحیح ده لو ډیو ټو د ډایلوشن افیکټ اف د ریابزرو فلویډ بیرته چې دا فلویډ ریابزرو شو نو hematocrit level به ډیکریز شي موږ سره WBC count چې د start to rise soon after the devirescence phase کله چې فیور سبسایډ شو موږ سره ته به دغه شو کمه شو نو بیرته به WBC موږ سره نارمل ته راشي او پنځم نمبر کې چې دی موږ سره increase in a platelets count platelet count به موږ سره بیرته increase شي خو تا ته څه وایي but it takes a longer time than WBC to become a normal WBC چې د زر نارمل ته راځي خو platelets count تر څو چې خپله بیرته د څنګه چې نارمل موږ ویلي د 1.5 لکو نه واله تر 4.5 لکو پورې نو همدارنګه کله چې 1.5 لک یا د 1.5 لکو نه ډېرېږي نو په دې کې موږ سره څه کېږي ټایم به لګي. ډایګنوسټیک ورکاپ دپاره چې دی ډایګنوسټیک ورکاپ دپاره کلاسیکلی موږ سره ډایګنوسس بیسډ آن ا کلینیکل ایگزامینیشن یا کلینیکل پریزنټیشن ان لیبارټري انویسټیګیشن کله چې تا کلینیکل پریزنټیشن بیا ډاکټر صاحبانو غوږ شي ورته راسره وایي یو ځای په انسان باندې تبه راغله های ګریډ فیور سډن آنسیټ ښه په بدن باندې چې د سخت دردونه راغله سیویر هیډیک ډېر سر درد او ریټرو اوربیټل پین دا به حتما یاد ساتي ښه د سترګو لاندې ځایونو کې دردونه په بدن باندې ریش صحیح ده ریش پې راوځي یا پې لیمفیډونوپتي وشوه لیمف نوډ سویلینګ یې وشو نو د هغې نه وروسته بیا موږ سره بل سټپ چې دی هغه ډایګنوسټیک ورکاپ دی په هغې کې موږ لیبارټري انویسټیګیشنز کوو صحیح ده لیبارټري انویسټیګیشن کې ډاکټر صاحب سی بي سي ورته وکړه سی بي سي حتما کوئ صحیح ده کوشش کوئ سی بي سي کوئ سی بي سي یا کمپلیټ بلډ کاونټ چې کله موږ وکړو لیوکوپینیا WBC کاونټ به موږ سره شي ډیکریز وي WBC کاونټ به موږ سره کم وایټ بلډ سیلز کاونټ د دې به موږ سره لیس دین 4500 څلور ځل به موږ سره WBC کاونټ ډیکریز وي بل چې د دویم نیوټروپینیا نیوټروفیل کاونټ به موږ سره ډیکریز وي صحیح ده په ډینګي فیور یا ډینګي وایرس کې موږ سره نیوټروفیل کاونټ ډیکریز کېږي مایلډ به موږ سره یا به موږ سره موډریټ یا به موږ سره سیویر مایلډ به کله مایلډ به هغه وخت کې کله چې د نیوټروفیل کاونټ د 0 نه واله تر 1.5 زر پورې د 500 نه واله تر 1000 پورې چې دی دا موږ سره چې په دې وخت کې موږ سره موډریټ خو کله چې د نیوټروفیل کاونټ 500 نه کم شو
نو it will lead to the severe neutropenia. بل به thrombocytopenia platelets count به چې دی مو سره 1.5 لکونه کم صحیح ده دا په دبليو بي سي مونږ ګورو ښه complete blood count باندې. hematocrit به مونږ سره elevated دي. ولې به elevated ځکه مونږ سره په ډینګي کې dehydration رامنځته کیږي د بدن کم فلویډ چې دغه مونږ سره څه شي ډیکریز شي. فلویډ ولې ډیکریز کیږي ځکه چې هلته مونږ سره یو خو ډینګي هیمراجیک فیور کیږي بل مونږ سره پلازما لیکیج وشي چې پلازما لیکیج وشي خو د فلویډز کم شو د بدن نه زموږ ستاسو د واسکولر سیستم نه فلویډز کم شو نو بدن ډیهایډریشن ته ځي. بل کنفرمیټری ټیسټ دی. په کنفرمیټری ټیسټ کې ډاکټر صاحبانو دا په یاد ولرئ دوه ټیسټونه ډېر ضرور دي ښه یو اکیوټ فیز دی مونږ سره او بل ریکوري فیز دی. په اکیوټ فیز کې په انسان باندې تبه راغله یا less than 7 days after the symptoms. فار ایگزامپل فرض مثال نن علایم راغلل په انسان باندې نن سبا دویمه درېیمه څلورمه تر اوومې ورځ پورې یا بعضې کتابونه پنځمې ورځ پورې لیکي تر څو پورې چې تبه موجود وه نو تا سره د موسټ سپیسیفیک اینډ موسټ سینسیټیو ټیسټ چې دی تا سره چې دی ډینګي NS1 ټیسټ. نو ډاکټر صاحبانو په یاد ولرئ کله چې تا ته مریض راغی په هغه باندې تبه وه سخته تیزه تبه بدن یې سخت دردونه کول سر درد یې و ریټرو اوربیټل پین و مونږ سره په بدن باندې ریش و نو ته اول کوشش وکړه چې سی بي سي ورته وکړي که چېرته اقتصادي مشکلات یا یو بل مشکل نو ته ورته ډینګي NS1 ټیسټ ډایرکټ وکړه خو په شرط د دې چې دا مریض تبه تیرو 5 ورځو یا 7 ورځو نه موجود وي. که چېرته د دې نه ډېرې ورځې تېرې شوي ډینګي NS1 ټیسټ چې دی بیا نه ډیټیټ کېږي صحیح ده بیا ورته موږ دا نه کوو. نو ډینګي NS1 وایي ډینګي نن سټرکچرل پروټین 1 انټیجن ټیسټ دا موږ سره چې وي مثبت وي موږ سره دا کوشش کوو چې ډینګي NS1 ورته کوي ښه بیا ډینګي RNA PCR موږ ورته کولی شو this is a test of choice for a viral nucleic acid detection. کله چې ته نیوکلیک اسید دا کوم موږ سره DNA او RNA کاپیز دي موږ سره د هغې ډیټیکشن دپاره PCR کوو خو زیاتره موږ وایرل انفیکشن کې PCR کوو پولیمریز چین ریاکشن کوم چې موږ سره میلیونز اف DNA او RNA کاپیز موږ سره ډیټیکټ کوي صحیح ده. بل چې د موږ سره ایمیونو هیسټوکیمستري ټیسټ دی IHC ټیسټ دی موږ سره انټیجن ډیټیکشن دپاره دا هم کېږي خو دا کامن په OPD کیسز کې نه کېږي صحیح ده دا ډېر زیات کامن سپیسیفیسیټي او سینسیټیویټي نه لري. بل موږ سره که چېرته ریکوري فیز کې یو مریض راغی صحیح ده هغه اوس هم ګډ وډ دی صحیح ده خو چېرته تبه یې تېره کړې سردرد یې تېر کړی او دا سیمټمز چې دی د څو ورځو نه زیات دي 2 ورځو نه زیات دي آفټر سیمټمز نو بیا ته څه وکړه ته ډینګي IgM او IgG ورته وکړه صحیح ده IgM او IgG. ډاکټر صاحبانو بیا را سره ووایي چې د 7 ورځو نه کم کې راغلی 5مه ورځ 4مه ورځ 6مه ورځ 3مه ورځ 2مه ورځ په هغه باندې د علایم موجود نو موږ ورته ډینګي NS1 کوو. که د دې نه وروسته راغلی نو بیا ورته ډینګي IgM او IgG موږ ورته کوو. تا ته دا هم ویلي may be negative in the first 5 days زیاتره IgM او IgG اول 5 ورځو کې موږ سره منفي صحیح ده RT-PCR هم ورسره کولی شي امینو هیسټوکیمستري ټیسټ هم ورته کولی شي که ایلیفټیز لیور فنکشن ټیسټ یې ورته وکړه هغه به ایلیویټډ وي. چیسټ ایکس رې موږ کله کوو. ډاکټر صاحبانو چیسټ ایکس رې از اونلی ریکوایرډ اف ډینګي هیمراجیک فیور یا ډینګي شاک سینډروم تاسو سره موجود دي صحیح ده. نو په ډینګي شاک سینډروم کې یا ډینګي هیمراجیک فیور کې ورسره خوا کې کریټیکل فیز نو تمن پلیورل فلویډز به موجود دي موږ سره یا اسایټس موږ سره موجود نو ته ورته ایکس رې کولی شي. الټراساوند ابډومین موږ هغه وخت کوو کله چې اسایټس موجود دي ابنورمالیټیز اف لیور یا ګال بلیډر موږ سره موجود دي صحیح ده. سټیپ وایز ټریټمنټ اپروچ سره راځو. ډاکټر صاحبانو چونکې ډینګي فیور چې دی دا ډینګي وایرس دی نو په دې کې په یاد ولرئ انټي وایرل کوم چې د وایرس ضد کلاسیک انټي وایرل ډرګز دي موږ هغه نه ورکوو صحیح ده هغې ریسپانس دومره نه نو اوورال چې دی د ډینګي فیور دپاره موږ سپورټیو ټریټمنټ ورکوو. سپورټیو ټریټمنټ معنا دا ده چې د بدن فلویډز موږ څنګه کوو د بدن فلویډز موږ مینټین ساتو صحیح ده اول. دویمه خبر دا د مریض باید ریسټ وکړي. درېیمه خبر دا د مثال هغه ته کم پیناډال چې دي موږ سره پیناډال ګولۍ ورکوو د انټي پایریټس او تبې او د بدن د دردونو دپاره صحیح ده. زیاتره انسیډز نه ورکوو ولې ځکه هغه موږ سره پلیټلیټس پروډکشن ډیکریز کوي او د بلیډینګ چانسز موږ سره انکریز کوي صحیح ده. بل د دې سره خوا کې موږ څه ورته کوو بدن فلویډز چې موږ مینټین وساتل او بل دا دی که چېرته زړه بدېږي مثال هغې دپاره د ناز یا ضد یا انټي ایمیټکس ډرګز ورکولی شي نور بدن د ارامتیا دپاره چې دی نور مینی ملټیپل ډرګز دی هغه هم ورکولی شي صحیح ده. خو د دې دپاره بیا هم WHO چې ده موږ سره دا ټریټمنټ راغستی دی موږ سره ډیوایډ کړی دی موږ سره صحیح ده پریکټیکل دا نو تا ته وویل WHO classification separates patients into 1 to 3 groups صحیح ده یو نه والا تر 3 ګروپس کې ډیوایډ کړي مثلا ګروپ A اول ګروپ ډینګي فیور کې هغه دی چې هغه موږ په کور کې ټریټ کوو. ګروپ B هغه ګروپ دی چې هغه موږ سره په هسپتال کې اډمیشن کوو. ګروپ C دا هغه ګروپ دی چې هغه موږ چې کوو ایمرجنسي کې ټریټ کوو. دا پیشنټ نور ایمرجنسي ته ضرور دی باندې هیمراجیک یو دم به دومره وینه راماته شوي چې هغه کنټرولېږي یا شاک ته تللی نو چونکې ایمرجنسي د ICU کې به موږ اډمیټ کوو صحیح ده. ښه دې کې اول موږ ویو
WHO ګروپ A نو ګروپ A مونږ ویل چې هغه ډینګي د مون سره ویت نو وارنینګ ساين نو دا خلک چې د مونږ په کور کې ټریټمنټ ورته ورکو تر څو اډیکویټ فلوید والیوم مونږ ورته دغه کوسیدا نو تا ته مخ کې ویل ډاکټر سیم چې اول تر ټولو ضرور ده چې د جنرال میجر کې سپورټیو کیر کې پریونشن وکړه موسکیټو ایکسپوژر د ماشي د بیرته ایکسپوژر نه وساته سیدا باید څه ورته وي جال مونږ ورته څوک ورته جالۍ وایي څوک ورته خیمه وایي څوک ورته مثال ده کم د ماشو ضد جالۍ چې ده ریپلنټ دا باید استعمال کړي او ټیپټ سپونجینګ او دا که چېرته ته به ډېره زیاتې نو کولی شي دا سپونجینګ لمده ټوټه یا سپنج چې د چې وکړي آیس پیک باندې په مخ باندې یا بدن باندې کش کړي بل اورل فلویډز کوشش وکړه چې د خولې د لارې فلویډز واخلي مو سره فار ایگزامپل 2.5 لیټر په 4 ساعتو کې باید 2.5 لیټره فلویډز مو سره دغه کې فروټ جوسونه وسکي مو سره کلیر سوپس خوړلی شي همدارنګه کوم ریډ او براون کلر فلویډ چې دي دا باید استعمال نه کړي صحیح ده ریډ او براون کلر فلویډ په دې خاطر چې هغه ته ډکې میتیز او دې سره کنفیوژن کیږي چې دا خو هیماټیمسس ونه دی اف د پیشنټ وومټس صحیح ده کله چې مریض وومټینګ وکړي نو داسې ښکاري ته کدي کې وینه موجوده ده صحیح ده نو انسان کنفیوز کیږي مونیټرینګ دا دی چې پیشنټ شوډ بی مونیټر فار ډیولپمنټل اف وارنینګ ساينز مونیټرینګ کې به څه وکړي ډاکټر صاحب دا مریض به چې دی ته مونیټر کوي چې په دې باندې موږ سره کوم وارنینګ ساينز دی هغه رامنځته نه شي مریض به پوه کړي کله چې دوا ورکړه ورته یې دا دوا خوره ما چې څه درته لیکلي خو که چېرته په تا باندې سخت استفراق راغی یا سخت د خېټې درد در باندې راغی صحیح ده یا دې د مثال وینه در باندې راماته شو خولې نه وینه راغله سږمونه وینه راغله نو ته به حتما ځان راورسې چېرته به راشي یو شوډ ریټرن ټو د هاسپیټل امیډیټلی که چېرته دا وارنینګ ساين راغله نو د دې مریض لپاره چونکې ګروپ A دی نو موږ پرستامول ورته ورکوو پرستامول مو څو ځل تشریح کړی دی څنګه یې ورکوي څنګه ډوز ورکول دا ټول مونږ خبرې کړي سیرپ ملټي ویټامینز مونږ ورکول آیسوویټ لیډرپلیکس ټیزوریکس یا مونږ ټرایمیتابول هم ورکولی شو او همدارنګه ټیبلټ فولیک اسید مونږ ورکوو د ورځې یو ګولۍ 15 ملي ګرامه او پلینټي اف فلویډز او او آر اس تراپي صحیح ده د او آر اس تراپي یا کوکونټ واټر چې دی دا کوم کوپره چې دی اوبه هم ورته ورکولی شي صحیح ده تا ته لیکلي ډاکټر صاحبانو په یاد ولرئ ریممبر حتما په یاد ولرئ چې د ډینګي فیور پیشنټ ته ډو ناٹ یوز انسیډز نن سټیرایډل انټي انفلمیټري ډرګز به نه ورکوي ورته صحیح ده نن سټیرایډلز به نه ورکوي ورته معنا دا ده چې اسپرین به نه ورکوي اسپرین به ولې نه ورکوي چې دا بلیډینګ چانسز مو سره انکریز کوي ایبوپروفین به هم نه ورکوي ځکه دا انسیډ دی او ډیکلوفینیک به هم نه ورکوي نو دا ته څه ټو ډیکریز د ریسک اف ګیسټرایټس ان بلیډینګ پارټیکولرلی اف د پیشنټ وذ پریلیکشن اف هیموریج کله چې یو مریض هغه هیموریج چانسز زیات دي نو ته به ورته څه وکړي دا انسیډز به نه ورکوي یو خدای چې دا د بلیډینګ چانسز زیات دي یو بل پلیټلیټس پروډکشن سره ډیکریز کوي صحیح ده ډاکټر صاحب ورسېدې ښه بل به اوایډ انټي پلیټلیټس د پلیټلیټ ضد دوايانې به هم نه ورکوي لکه اسپرین کلوپیډاګریل او یا انټیکواګولنټس انټیکواګولنټس هغه دی چې بلډ کې موږ سره کوګولیشن انهبیټ کوي لکه هیپرین او وارفرین دا خو موږ سره بلډ نور هم نرموي که نو چې بلډ نرم شي په سږمو به راماتې شي په خوله به وینه راماتې شي نو کوم ډاکټر صاحبانو په یاد ولرئ انسیډز به نه ورکوي په ډینګي مریض کې او انټي پلیټلیټس اسپرین او انټیکواګولنټس او وارفرین او هیپرین به هم ورته نه ورکوي WHO ګروپ B کې مونږ چیک کوو دا هغه ډینګي ده چې کوم موږ سره وارنینګ ساينس په بدن باندې راغلي صحیح ده نو تا ته څه وایي ګروپ B ویت ابسنټ وارنینګ ساين که چېرته ګروپ B خو وارنینګ ساين موجود نه وي نو ته څه وکړه WHO دا ګروپ A چې کوم مونږ منیجمنټ بره ویل دا دغه کا انټراوینس فلویډ دغه فلویډ ورته مینټین که صحیح د فلویډ ورته د خولې د لارې نه د رګ د لارې چې وکړه لارج کنوله به ورته تېره کړي نورمال سلاین او رینګ ریلاکټیډ به ورته ورکړي اوس که چېرته ګروپ B در سره یې ګروپ B وذ پازیټیو وارنینګ ساين وارنینګ ساين موجود دي سیویر مثال وومټینګ موجود دی ابډومینل پین موجود دی یا بلیډینګ روان دي نو تا ته څه وایي چې اول سټیبلایز د پیشنټ یوزینګ ABCD اپروچ د ABCD معنا دا ده چې ایروی مینټین که وګوره چې مثال لاره وینه خو ډېره پرټ شوې نه ده B بریتینګ وګوره چې ساه اخیستی شي که نه C سرکولیشن وګوره پلس یې نارمل دی نه دی صحیح ده D او بل بس ای ایکسپوژر وګوره صحیح ده دا ټول سیستم چې تا کله وکته نو د دې نه وروسته دا تا پیشنټ سټیبلایز د دې نه وروسته به اسټابلیش ا لارج بور انټراوینس اکسس کنولا ورته پاس که صحیح ده کنولا ورته پاس وایټل ایمانیټر کا بی پی وګوره پلس ریټ وګوره ریسپیریټری ریټ وګوره ټمپریچر وګوره او سچوریشن اکسیجن وګوره که چېرته سچوریشن کم نو ته کولی شي چې های فلو اکسیجن ورته شروع کړي صحیح ده check hematocrit level وګوره که چېرته مو سره if hematocrit level increasing more than 45 give IV isotonic crystallites دا د څه وایي که چېرته د hematocrit level د څونه انکریز شي د 15 څلوېښتونه زیات شو hematocrit level د څونه زیات شو 15 څلوېښتونه نو تا ته وایي چې isotonic crystallites ورته ورکړه isotonic crystallites کې مو سره چې دي نارمال سلاین موجود دی او رینګر لاکټیټ به ورته ورکړي صحیح ده in a step wise manner معنا دا ده
چې د شي یو ډوز به څنګه شروع کړي 15 تر 7 ایم ایل پر کیجی. صحیح ده؟ اول یو او 2 ساعتونه چې د شي یو کا 15 7 ایم ایل فرضي مثال 15 ایم ایل ورکول شپږ ایم ایل او 7 ایم ایل په یو کیلوګرام باندې فرضي مثال زیره طریقه خیم او یا کلن کست. صحیح ده؟ نو او یا کلن کست ته چې وکا او یا ضرب 15 کا یا او یا ضرب وغم کول شي. صحیح ده؟ نو څومره فلویډ چې راغلل هماغه به په اول یو ساعت یا 2 ساعتو کې ورته ورکړي او اول یو یا 2 ساعتونو وروسته به چې کې به فلویډز کم کی. صحیح ده؟ ځکه چې اورلود نه کی. صحیح ده؟ نو به فلویډز بیرته 3 ایم ایل تر راکې واسي. یو کیلو په سر بچ دی شور کې 3 ایم ایل فلویډز به ورته ورکړي. صحیح به هغه او یا کیلو وزن دی 8 کیلو وزن دی 50 ته هغه بازار کې هغه فلویډ به ورته ورکړي. نو تاسو وی reaching hematocrit level in reassess the clinical status. بیا غن وروسته به hematocrit level وګوره. صحیح ده؟ if patient clinically stable کچیرته مریض مون سره stable شو and has no change of minimal change in hematocrit levels continue isotonic fluid. تاسو وی کچیرته مون سره patient clinically stable and has no change or minimal change in hematocrit کلینیکل سټیبل دی خو هیماتوکریټ کې چینجز نه راځي نو بیا هم ورته چې کا ایسوټونیک کریسټالایډ د مخکې چویل چې کوم سره نارمل سلاین دي یا رینګر لاکټیټ دی دا ورته مینټین وساته په څومره کې په 2 تر 3 ایم ایل پورې. ډاکټر سیمانو په یاد ولري دلته مریض کلینیکلی مو سره سټیبل دی خو هیماتوکریټ لیول مو سره نه ډیکریز کیږي. صحیح ده؟ هیماتوکریټ لیول هماغه مینټین دي. نو تاسو وایي چې 2 تر 3 مطلب 2 ایم ایل ورکا اوس مثال او یا کلن ځوان دی مثال او بخي او یا کیلو وزن لري یو ځوان. صحیح ده؟ نو دا غو شو کته 2 ایم ایل پر کیجی نو وزر به دوکا نو مون سره چې څومره راغی اما عمر فلویډز ورته ورکا. صحیح ده؟ په 2 تر 3 به هیماتوکریټ وګوره ان شاء الله پیشنټ به نارمل تري شي. If adequate fluid intake, urine output hematocrit level decrease to baseline or slightly below baseline but patient is clinically stable, then reduce the azotonic. دا د ویټ شوی کچیرته یو مریض هغه تشمی تیز نارمل دی فلویډز مینټین دی او سټیبل دی. صحیح ده؟ او هیماتوکریټ لیول چې دی مو سره دا هغه هیماتوکریټ لیول چې دی مو سره ډیکریز شو ټو بیزلاین نو تا ته وی چې به شو کا دا کوم ایسوټونیک فلویډ چې دی مو سره دا ریډیوس خپل نارمل حالت ته راول. If patient with a worsening vital signs in rapidly increasing hematocrit level که تا ته وی کچیرته په پیشن ورسنینګ ساين راشي نورم خراب شو شاک ته نور روان دي هغه پلس پریشر مو سر بيخي ډیکریز کیږي او ریپیډلی انکریزینګ هیماتوکریټ لیول ډیر زیات انکریز نو تا ته وی چې دا ایسوټونیک فلویډز چې کوم دي مو سر نورمال سنن او رینګر لاکټیټ دا د 15 تر 10 مل پر کیجی هم ورکول شي. معنا دا ده چې او یا کلن کسته صحیح ده او بخي او یا کیلو کسته صحیح ده نو او یا کیلو نو تا ته وی چې د 15 تر 10 مل یعنی کچیر د اویا ضرب 15 مونږ کو صحیح نه نو 15 ضرب اویا څومره کیږي د نیم سو فلویډز یو ساعت کې اول یو 2 ساعتو اویا کچیر ته لسو کې ضرب نو لس ضرب و میدم وسو ام ال فلویډز ته ورته چک کول شي ورکول شي. صحیح ده؟ دا په څومره وخت کې په اول یو یا 2 ساعتو هغه نو وروسته هیماتوکریټ لیول وګوره به چې د کلینیکل ساين اسیست. The patient is improving reduce the isotonic fluid کچیرته مریض چې د امپروف شو هغه پلس را پیدا شو هغه فلویډز مینټین شو هغه هایډریشن طرف ته لاړ هغه هیماتوکریټ ډیکریز شو نو تا ته وی چې د ایسوټونیک کم کریسټالایټ د چیکر ډیکریز کوم سره. صحیح ده؟ تر ټولو ضرور اول ایسوټونیک کریسټالایز نورمال سلین رینګر لاکټیټ چې د مو سره هغه څومره ورکه 15 تر 10 مل ورکه دویم کې ایسوټونیک کریسټالایټ چې د 3 تر 15 مل پورې ورکول شي په دریم کې کله چې خښونو ایسوټونیک کریسټالاین سلایټ چې د چور تر راوله 2 تر 3 مل پر کیجی ته راوله. صحیح ده؟ If a patient is not improving, develops compensated hypotensive shock, follow WHO group C. صحیح ده؟ دا د څه وي؟ کچیرته یو پیشنټ هغه نه ډیولپ کېده هغه هایپوټنسیو شاک ته نو بیا به څه وکړي فالو WHO group C. نو ګروپ سی دغه به وکړي. صحیح ده؟ ګروپ سی معنا دا د نور ایمرجنسي آی سی یو ته به اډمیټ کړي هغې کنو لا فردر بیا به چې دی ساعت په ساعت نه بلکې منټ په منټ به مونیټرینګ شروع شي. که چېرته په انسان باندې تبی هغې دپاره مونږ انالجیزکس ورکو ورته پیراسټامول ورته ورکوو انټي پایریټکس مونږ ورکوو آی وي انفیوژن مونږ کولی شو. آی وي انفیوژن کې مونږ سره ډاکټر صاحبانو په یاد ولرئ مخکې د څو ورځې مونږ لیکچرو کې ویلي چې د انټي پایریټکس صحیح ده انټي پایریټکس د تبې کوم ضد دوا چې د مونږ سره هغې کې مونږ پیراسټامول ورکوو ځای ته تا ته وایي په دې پیراسټامولو کې چې د آی وي انفیوژن هم راځي ښه صحیح ده آی وي انفیوژن په آی وي انفیوژن کې مونږ سره چې دی پرواس مونږ ورکولی شو صحیح ده پرواس په نوم باندې پرواس په نوم باندې آی وي انفیوژن راځي دومره انفیوژن دی دومره ډبې دی هغه ورته مونږ شروع کړو صحیح ده په 10-15 منټو کې غالبا کېږي او یا چې دی بفلګان په نوم باندې راځي صحیح ده یا پرواس په نوم باندې راځي یا بفلګان په نوم هم راځي. تا ته وایي دا په ټي ډي اس کې هم ورکولی شي د ورځې 3 ټیمه او د ورځې کیو آی ډي 4 ټیمه هم ورکولی شي. صحیح ده؟ میکسیمم 4 ګرام پر ډے نه باید ته وانړې. صحیح؟ بل
ګیسټروپروټیکټیو کې مونږ چیرته اوس د معدې نه ورسره یو کس خرابي صحیح ده، نو هغې دپاره مونږ انجکشن اومپرازول مونږ ورکوو 40 ملي ګرام. هغه په کوم نوم کې راځي؟ رولینګ کې هم راځي، رایزیک کې هم راځي او نایلوس په نوم باندې هم راځي. او یا انجکشن اسموپرازول هم ورکولی شو، ایزو او نګزم په نوم هم راځي صحیح ده. آی وي ورکوو خو په یاد ولرئ چې دا انجکشن به د ورځې مونږ یو دانه ورکوو. یا میټوکلوپراماید هم ورکولی شو، میټوکلون په نوم باندې آی وي ټي ډي اس صحیح ده. بل انجکشن اونډانسنټران ورکوو ورته مونږ، دا د چی دپاره؟ د کوم انټي ایمیټینګ ډرګز دي مونږ سره ښه د استفراق ضد دي مونږ سره. بل کنسیډر انجکشن نیوروبایان مونږ هم ورته ورکوو تر څو بدن چې دی مونږ سره هغه څه شي لږ تقویتي د غذا دپاره. بل ریممبر کنسیډر ا پلیټلیټ ټرانسفیوژن. پلیټلیټ ټرانسفیوژن مونږ هغه وخت کوو وین د پلیټلیټ کاونټ از $10,000. دا $10,000 نه دي ښه، مونږ سره ډاکټر صاحب واجد چې دی نو هغه د کاونټ په ځای چې دی تر څو یې لیکلي چې لیس دین 10,000 شي، نو ډاکټر صاحب واجد چې دی ډالر لیکلي، نو چونکې پیسه هم ښه شی دی، نو خو خیر په هر حال چې دا کنسیډر پلیټلیټ ټرانسفیوژن مونږ هغه وخت کوو. نو مونږ ډاکټر صاحبانو پلیټلیټ ټرانسفیوژن هغه وخت کوو چې کله مونږ سره د پلیټلیټس کاونټ د 10,000 نه راکم شي. په دې پلیټلیټس دپاره صرف دوه خبرې کوو، په یاد ولرئ ډاکټر صاحب. که چېرته مونږ سره پلیټلیټ کاونټ د 100,000 ته راغی، فرض مثال 100,000 ته صحیح ده، 100,000 کې مونږ ګورو که چېرته ساین او سیمټمز موجود وو نو مونږ ورته ډایرکټ پلیټلیټ ټرانسفیوژن کوو. که 50,000 نه چېرته راکم شو په مونږ ساین او سیمټمز موجود نو زمونږ په بدن باندې ټاکې راونه وتل، مونږ نه بلیډینګ را روان نه شو، نو مونږ ورته ټرانسفیوژن جاري نه ساتو. خو ریممبر که چېرته پلیټلیټس کاونټ 10,000 ته راغی، 10,000 نه راکم شو، په بدن باندې کالایي مو او که نو، نو مونږ ورته څه کوو؟ پلیټلیټس ټرانسفیوژن یا سپینې وینې څه کوو؟ ټرانسفیوژن ورته کوو. او ګروپ سی چې دی لکه څنګه مونږ تاسو ویلي ګروپ سی چې دی دا ایمرجنسي ده او دې دپاره مونږ اډمیشن کوو، آی سی یو کې به اډمیټ. اخره کې تhank you سلایډ دی او د حوصلې نه مو مننه. او بیا همدارنګه لکه د معمول په اساس کله کلینیکل ایگزامینیشن ته راځي، کلینیکل ایگزامینیشن ما تاسو ته بار بار ویلي چې په هماغه ټایم کې ورسره کوئ صحیح ده. نو ته وایټلز وګوره صحیح ده، پلس ریټ وګوره، بلډ پریشر بیا وګورئ. په ډینګي کې ډېر زیات ضروري ده ځکه هلته مونږ انسان شاک ته هم تللی شي، هیمریجیک فیور ته هم تللی شي. ټمپریچر به وګورئ چې دا فیبرایل دی، د دې تبه څومره ده، ریسپیریټري ریټ به وګورئ، اکسیجن سچوریشن ډېر ضرور دی. په هغه وخت کې چې کله مونږ سره پلیورل افیوژن وشي یا لنګز کې مونږ سره کمپلیکیشن رامنځته شي یا د لنګز ایکسپینشن مونږ سره خراب شوی دی، او کلینیکل فایندینګز ایگزامینیشن دپاره هیپاټومیګلي، ریش، لیمفیډینوپاثي او دا شیان کتلی شي صحیح ده. It was all about the dengue virus and hope for the best. امید دی چې تاسو به چې زده کړي. تر بل لیکچره مو الله مل شي.